بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فضل الرحمن فضل په ادبي خپرونه جنرنګ کې سره د خپلو ملګرو حاضر یم. ګرانو مینوالو، نن یو ځل بیا اشرف علي اشرف صاحب له راغلي. غواړو چې دننه یو خوږ کلام ریکارډ کړو او د خپلو کتونکو سره شریک کړو. اشرف علي اشرف صاحب ته د بسمل کاولګرامي په دغه شعرونو باندې هرکلی ویمه. وایي ملګرو نن ترېنه جوړ لار هېره شوه، ملګرو نن ترېنه جوړ لار هېره شوه، د اور لمبه مې په بلۍ تېره شوه او جانانه ستا په انتظار د عمر او باران هم ختم شو ګلۍ تېره شوه. پوه شوم چې ستا د محبت نه ړوندی زندګي ټوله په غلطۍ تېره شوه. بسمله مینه پکې مه ګوره اوس، بسمله مینه پکې مه ګوره اوس، د خلکو زړونو نه روپۍ تېره شوه. اشرف علي اشرف صاحب تاسو ته په ادبي خپرونه جنرنګ کې هرکلی ویم او د کتونکو سره به څه شریک کوئ؟ فضل الرحمن صاحب، زه ستاسو دلته په راتګ انتهایي مشکور یم او ډېر زیات خوشحاله یم چې ته لکه ما ستا ډېر پروګرامونه وکتل، بیا په تېره خاص کر زمونږ احمد شنګي نقیب احمد فطرت صاحب راتلی وي، دا دې کمال کړی دی او دا لکه شکر دا دی چې ته دې لکه دا دومره تکلیفونه کوي په دې یخ کې، په دې واورو کې، په دې را کې ته یو ځای ته بل ځای ته ځان رسوي او دا د دې ژبې مینه ده. زه ستا ډېر زیات مشکور یم. زه ما یو نظم به سره شریک یم خپله، دا ما لیکلی وي یو نظم، ما هسې څه مات ګوډ زه او نظمونه دا ډېر خو دا زما د مینه دومره ده چې لکه زه هسې ګډې وډې ویم خو لکه څه شکل ورله ورکوو. ستاسو ډېر ښه کلامونه دي. ستاسو ډېره مننه. دا کونډه مې لیکلی وه، ما یې هغسې سرتوره ده هغسې نسکوره ده، هغسې سرتوره ده هغسې نسکوره ده او هغسې بېکوره ده او هغسې بېوره ده. دې کې دا بند داسې دی چې ورشه حال یې وګوره، ورشه حال یې وګوره، ورشه تال یې وګوره، ورشه چال یې وګوره، پروتې دی په غېږه کې وړوکې لال یې وګوره. او ښکلې وه ښکلې وه بدموره ده هغسې سرتوره ده او هغسې نسکوره ده. هغسې ورشه حال یې وګوره، ورشه تال یې وګوره، ورشه چال یې وګوره او پروتې دی په غېږه کې وړوکې لال یې وګوره. ښکلې وه بدموره ده هغسې سرتوره ده هغسې نسکوره ده. او چم ګاونې شته دی خو خوند په چا کې نشته دی، چم ګاونې شته دی خو خوند په چا کې نشته دی، پلاره مور شته دی خو زغم په چا کې نشته دی، او ډېر رشته داران لري ټولو کې بې زوره ده هغسې سرتوره ده هغسې نسکوره ده. مننه جي. او دا کونډه وایي چې داسې رورولي څه کوم، داسې خپلولي څه کوم، داسې قاموالي څه کوم، زوی د ابدالي څه کوم، ماله ترې څه خیر راځي، ماله ترې څه خیر راځي، زما زندګي سپوره ده هغسې سرتوره ده او هغسې نسکوره ده. او دا بیا زه یم چې دې له تسلي ورکوي، دې له خوشحالي ورکوي، دې له هم سیالي ورکوي، دې له تسلي ورکوي، دې له خوشحالي ورکوي، دې له هم سیالي ورکوي، ډاډ ورله خالي ورکوي. سیالو سره سیاله وه خو اوس نه د شمکوره ده، هغسې سرتوره ده. سیالو سره سیاله وه خو اوس نه د شمکوره ده، هغسې سرتوره ده هغسې نسکوره ده. او دا خپل ماشومانان جاړي، خپل ماشومانان جاړي، زیان د خپل جانان جاړي، وخت ستا تاوان جاړي، ځمکه او اسمان جاړي. ما اشرف لیدلې وه سور کې وه بې سوره ده هغسې سرتوره ده هغسې نسکوره. مننه جي. خپل ماشومانان جاړي، زیان د خپل جانان جاړي، وخت ستا تاوان جاړي او ځمکه او اسمان جاړي. ما اشرف لیدلې وه سور کې وه بې سوره ده هغسې سرتوره ده هغسې نسکوره ده او هغسې بېوره ده. که موږ د خپل چاپېر چلته وګورو ګر چاپېره که نه دې کې ډېرې داسې خبرې دي چې هغه خلک زه نه زه ګورې شاعر نه یم. دا یو نظم مې لیکلی و فضل الرحمن فضل صاحب چې دا کاروان په ډوبېدو دی ځان ساته، دا کاروان په ډوبېدو دی ځان ساته، اوس مې زور په پخېدو دی ځان ساته، او په دې ګورو ګورو سورو پسې مزه، په دې ګورو ګورو سورو پسې مزه،
دې ته لمر په رسېدو دی ځان دې ته لمر ساته په رسېدو دی ډېر ښکلی دا بیا به مننه په دې ګورو ګورو ستورو پسې مزه دې ته لمر په رسېدو دی ځان ساته او د دې چم په هر یو کور کې خاپېري دي کور کې ډېر ښکلی د دې چم په هر یو کور کې خاپېري دي او تورابان په ګېرېدو دی ځان ډېر ساته ښکلی ډېر ښه کاکاجي که زه هم دم بیا ووایه نو ډېر خوند د دې چم په هر مننه د دې چم په هر یو کور کې خاپېري دي خاپېري دي او تورابان په ګېرېدو دی ځان ساته او دې شعر ته وکړه په دغه تا د ډالۍ وي چې دا موږی له دې زمو باسخه دی ډېر ښکلی دا موږی له دې دا موږی له دې زمو باسخه دی یو سړی په ترېدو دی ځان ساته یو سړی په ترېدو دی ځان ساته ډېر ښکلی ډېر ښایسته او چې د کور واګې د ښځې په لاس پرېږدي چې د کور واګې د ښځې په لاس ترېږي چې د کور واګې د ښځې په لاس پرېږدي پښتون قام په ډوبېدو دی ځان ساته ځان ساته ډېر ښکلی او بیا چا ولید اشرف جام ورسره و جام ورسره و بیا چا ولید اشرف جام ورسره و را روان په زنګېدو دی ځان روان ساته په زنګېدو دی ځان ساته مننه فضل الرحمن فضل صاحب